ملګرو که تاسو شپږ کلمې او د هغې فضایل زده کول غواړئ که نه، نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. انشاءالله شپږ کلمې او د هغې فضایل به تاسو ته معلوم شي. نن زمونږ کلمات درېیمه کلمه او د هغې فضایل زما عزتمندو. دوه کلمې مونږ مخکې بیان کړي دي، نن پکې درېیمه کلمه او د هغې فضایل به بیانو انشاءالله. ټیک شوه. درېیمه کلمه چې ده که نه، د دې ډېر عجیبه عجیبه فضایل دي زما عزتمندو. یو فضیلت پکې دا دی وایي چې څوک دا کلمه ډېره وایي که نه، د به هر قسم مشکلات او پریشانې به الله تعالی مکمل ختموي. د دغه پریشانو به نام نشان هم نه پاتې کیږي. دویم فضیلت دا دی چې کم انسان درېیمه کلمه ډېره وایي که نه، دته به الله تعالی بې انتها زیات مال دولت ورکوي. دومره مال دولت په الله تعالی ورکوي چې د جیب او پرسونه بټوي وغیره به د پیسو نه خالی کیږي. ولی ځکه چې په دې کې داسې کلمه موجود ده، لا حول ولا قوة الا بالله. دې ته د جنت خزانه ویل شوي د زما عزتمندو. او د جنت خزانې چې دي که نه، دا تشهدو واله نه دي، څونه چې دا استعمالې دونه زیاتېږي. نو درېیمه کلمه چې څوک ډېره وایي که نه، د دې جیبونه او بټوي صندوقونه وغیره دا به د پیسو نه خالی کیږي. نو ډېر عجیبه فضیلتونه دي. بل فضیلت دا دی وی کم انسان چې سحر او ماښام سل پیری درېیمه کلمه وایي، سل پیری استغفر الله وایي او سل پیری درود شریف وایي، وی دا انسان به تر هغه وخته پورې نه مړ کیږي تر کومه پورې چې دی د الله تعالی ولی نه وي جوړ شوي. زما عزتمندو، د الله تعالی دوست چې تر کومه پورې نه وي جوړ شوي که نه، دی به تر هغه وخته پورې نه مړ کیږي. یعنی مرګ نه مخکې به دی د الله تعالی ولی ګرځي. زما عزتمندو، نو ډېر ناشنا فضایل دي، نور هم ډېر زیات فضایل دي. دا یو څو فضیلتونه مې درته بیان کړل، دا کافي دي. د دې الفاظو ته راځو. د دې الفاظ انتهایی آسان ترین دي. صحیح الفاظ د درېیمې کلمې داسې دي: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. دا د دې الفاظ دي زما عزتمندو. صحیح الفاظ داسې دي. دا درېیمه کلمه تاسو زده کړئ. د فضایل هم مې راته وویې، دا هم تاسو په زړه کې ساتئ. دا ډېره تاسو وایي. صحیح شوه. نن دپاره درېیمه کلمه کافي ده. کوشش وکړئ زموږ دا اکاونټ تاسو ځان سره فالو کړئ. او اخکا نورې دوه کلمې اول او دویمه که تاسو نه وي کتلې، اکاونټ کلو کې دغه کلمې او د هغې فضایل هم تاسو وګورئ. او راتلونکې ویډیوګانې څلورمه، پنځمه، شپږمه کلمه او د هغې فضایل دا به هم انشاءالله موږ تاسو ته بیانو. نو که اکاونټ تاسو نه وي فالو کړی، دا اکاونټ ځان سره فالو کړئ چې دا راتلونکې ویډیوګانې او د هغې فضایل هم تاسو ته میلو شي او د دې نه تاسو ته بھرپور فایده هم میلو شي انشاءالله. ټیک شوه. کوشش وکړئ ویډیو ډېره شیر کړئ چې هر مسلمان ته دا ویډیو ورسېږي او شپږ کلمې او د هغې فضایل هغې زده کړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت خوشحاله باد ساته. دعاګانې کوي، دعاګانې به کوو. الله په امان.